د شهزاده او سوالګر د غږیز کتاب 12مه برخه. غواړم د دغه تورن په باب ډیر معلومات ترلاسه کړم. وای توري ثابت شوی نه دی. تاسې په دې هکله څه وایئ؟ قومندان وویل: قربان مشم، زه د دغه شخص په محاکمه کې موجود وم او هر څه مې په خپلو غوږونو واوریدل. 3 تنو شاهدي ورکړه چې دغه سړی یوه ورځ د سهار پر 10 بجې د آیلینګټن سیمې یو کور ته ننوت او د 2 نورو شاهدي وویله چې تورن هغه کور ته تر 10 بجې لږ وروسته ننوتی دی. په هر حال په هغه کور کې یو مریض سړی اوسېده چې د ده د ورننوتلو وخت کې بیده و. د هغه ځایه د دغه تورن تر راوتلو 1 ساعت وروسته هغه مریض د خوا ګرځېدنې او سخت لړزې په حال کې مړ شوی دی. ډیر ښه. آیا داسې څوک هم شته چې دغه تورن یې ناروغ ته د زهر ورکولو په حال کې لیدلی؟ آیا یو چا زهر په خپلو سترګو لیدلی دي؟ نه قربان مشم. نو څنګه معلومه شو چې هغه مریض مسموم دی؟ قربان مشم، ډاکټرانو د هغه تر کتلو وروسته ویلي دي چې هر مریض د مسمومېدو له امله د داسې حالت سره مخامخېږي. ټام په فکر کې ډوب شو او لږ وروسته یې وویل: البته د طبیبانو پر کار شک کول ساده خبره نه ده. وروسته یې په یو څه لوړ اواز پسې زیاته کړه: ډاکټران په خپل کار کې ماهر دي. باید وویل شي چې هغوی پر ځای دي، مګر کیسه دومره هم ساده نه ده او باید یو څه فکر پکې وشي. قومندان وویل: قربان مشم، د تورن کیسه دا دلته نه خلاصیږي او تر دې هم پسې پیچلې کیږي، ځکه 2 تنو شاهدي ویلي چې یو جادوګرې ښځې پیشبیني کړې ده چې مریض به په زهر ووژل شي، او هغه هم د یو غنم رنګ سړي له خوا څخه. هغه ښځه په هغه ورځ د آیلینګټن څخه تللې ده. دغه نښانې ستاسې په مخ کې د ولاړ تورن د کړوړو سره سر خوري. د همدې عمله لکه څنګه چې وینه یې د جرم پیشبیني تر کېدو د مخه شوې وه. هغه مهال وګړي د خرافاتو په منګولو کې راګیر ول، ځکه یې نو پورتنۍ وړاندوینې سل په سل زړه ته اچولې. ټام له ځانه سره وویل: خبره روښانه ده. دغه دلایل د ده د محکومولو لپاره کافي دي. له دې سره یې د دې لپاره چې د تورن پر مخ یې د تېښت لار خلاصه کړي او هغه یې هیله من کړی وای، وویل: ښه، ته د ځان څخه دفاع نه کوې؟ قربان مشم، بدبختانه چې هیڅ سر مې نه خلاصیږي. څنګه د ځان څخه دفاع وکړم؟ ما ویل چې بې ګناه یم، مګر د دې بې ګناهۍ ثابتول راته سخت دی. هیڅ یار او مرګلی نه لرم. نو زه څنګه دا ثابته کړم چې د دغې پیښې پر ورځ بیخي په آیلینګټن کې وم؟ نه، او د هغه کور څخه 1 میل لرې وپینګ اولډسټر سیمې ته تللی وم. او باید دا هم ووایم چې د دوی په ژبه مریض ته د زهر ورکولو په وخت کې زه د ټایمز روډ څخه د یو کوچني په راښکلو مشغول وم. ناببره د ټام سترګې وځلېدې او ویې ویل: بس که. لاړ ته یې مخ کړ او ویې پوښتل: دغه جنایت په کومه ورځ شوی؟ قربان مشم، د جنورۍ د اولې ورځې پر 10 بجې. زه امر کوم چې تورن آزاد کړئ. دا د پادشاه مهرباني ده. د ټام مخ یو ځل بیا سور واوښت او له ځان سره یې وویل: په دې کې هېڅ شک نشته چې زه د پادشاهانو په رقم په حوصله او مهربانۍ سره د کارونو تر عهدې نشم وتلی. د دې لپاره چې د حاضرینو په زړونو کې د خپلې توندۍ له امله را پیدا شوې نا آرامي له منځه یوسي. زیاته یې کړه: کله چې خبرېږم د ولس پر ځینو کسانو مې په دونه بې دردۍ د قتل یا د شکنجو حکمونه صادریږي، په ډیر درد لیونتوب رالویږي. ناببره د حاضرینو له منځه د ستاینو او آفرینونو غږونه پورته شول، خو دغه ځواک د ټام د زړه سوي له کبله نه، بلکې د هغه د هوښیارۍ او ژر پوهېدنې له امله و. هلته موجود هر کس
اورېدل چې درباریان د یو او بل پر غوږونو خوله ږدي او وایي څوک وایي چې پادشاه لیونی دی، ولاکه یې په هوښیارۍ پسې هېڅوک رسېدای شي. یو بل کس وویل خدای شکر چې پادشاه جوړ شوی دی، وګورئ پر دوسیو څونه ښه غور کوي. یا الله شکر چې پادشاه بیرته د خپلې سپینګویۍ او مدلل بیان قوت ترلاسه کړی دی. یو بل وویل خدای شکر چې هغه نور روغ رمټ او حقیقي پادشاه دی، کټ مټ د خپل فقید پلار په شان غږیږي. خدای دې اوږد ژوند ورکړي. ټام له دغو زمزمو څخه له یوې یا دوو جملو پرته بل څه وانه اورېدل، خو په همدې یې هم زړه باغ باغ شو. دغه غبرګون وهڅاوه چې د رښتیا معلومولو لپاره خپلې څېړنې نورې هم وغځوي. د ښځې او ماشوم چې د باندې ولاړ او له ویرې لړزېدل، د راوستلو امر یې هم وکړ. ټام د هغوی له راننوتلو سره سم له قومندان څخه وپوښتل ښه دوی څه کړي دي؟ قربان مو شم، دې دوو کسانو ډېر خطرناکه جنایت کړی. دا چې ګناه یې ثابته شوې نو په اعدام محکوم شوي دي. ښه دوی څه جرم کړی؟ ځانونه یې پر شیطان خرڅ کړي دي. ټام د دې خبرې په اورېدا ولړزېد. له ماشومتوبه یې زده کړي و چې د دې جنایت له عاملانو څخه باید کرکه وکړي، مګر د خپل پلټونکي حس د خړوبولو په خاطر یې وپوښتل دا کار یې چیرې کړی؟ قربان مو شم، د ډسمبر په یوه شپه په یو کنډواله کلیسا کې. او ټام نور هم سره ولړزېد او ویې پوښتل هلته کوم بل څوک هم موجود و؟ نه قربان مو شم، د دې دوو ښځو ما سوا هلته بل څوک نه و. ځینې بیا وایي یوه بله ښځه هم وه. دوی خپله ګناه منلې ده. نه قربان مو شم، نه یوازې دا چې اقرار یې نه دی کړی، بلکې هره پلا په ډېر سپین سترګۍ انکار هم کوي. نو جرم یې څومره رسوا شوی دی؟ قربان مو شم، دوی په هغه شپه د شاهدانو لخوا کلیسا ته د تګ په حال کې لیدل شوي دي. هغوی پر شکمن شوي او د همدې له امله یې پر دوی د دغه جرم شاهدي ورکړې ده. بله دا چې دوی پر شیطان د خپل جسم او روح د خرڅولو وروسته یو ډیر عجیب قوت ترلاسه کړی. پر هغه کلي یې داسې توپان راوستی چې ټوله یې کنډواله کړې ده. په دې باب محکمې ته 40 تنو شاهدي ورکړه. د توپان وهلي منطقې اوسیدونکي څه د پاسه 40 کسه کیږي او ټول حاضر دي چې شاهدي ورکړي. پیچلې موضوع ده. ټام د لږې شېبې لپاره د دغه جنایت په باب فکر یووړ. وروسته یې ناڅاپه سر اوچت کړ او ویې ویل آیا توپان خپلې دغې ښځې ته هم تاوان رسولی؟ په مجلس کې ځینې موجود درباریان د دومره زیرکانه پوښتنې له امله حیران شول. هغوی سرونه وښورول، مګر قومندان چې تر نورو ډېر سربداله شوی و مجبور شو په ښکاره ټکو یې وویل هو قربان مو شم، باید ومنل شي چې خپله دغه ښځه هم د توپانه په امان نه ده او ټول کور یې دړې وړې شوی. ښه معلومه شوه چې خپله دا بدبخته ښځه هم د خپل جادو ښکار شوې ده. داسې ښکاري چې شیطان دا هم خطا ایستلې ده او کله چې یې د ځان او د لور روحونه پر هغه خرڅ کړي دي عقل یې د سره تللی. نو که دا ومنو چې لیونۍ شوې ده بیا یې نو ګناه نشو بللی. درباران یو ځل بیا د هلک د پوهې له امله پر شور او ځواک راغلل او د ستاینې په دود یې سرونه وخوځول. یوه یې تر شونډو لاندې وویل که دا رښتیا وي چې پادشاه لیونی شوی نو دا باید یو خاص لیونتوب وبلل شي، ځکه وینو چې واقعي لیونیانو سره یې چلند ډېر فرق کوي او دی خورا په هوښیارۍ ګامونه اخلي. حتی د ډېرو هوښیارانو سترګې په سوځي. یو ځل بیا چوپتیا خپره شوه. ټام په خبرو راغی او ویې ویل دا نجلۍ د څو کالو ده؟ قربان مو شم، د 9 کالو. ټام یو حقوق پوه درباري ته چې څنګ ته یې ولاړ و او په کار کې ډېر نوموتی و وکتل او ویې ویل
ګرانه لارډه، آیا د انګلستان قوانین د دونه کم عمره جلۍ یا هلک ته اجازه ورکوي چې خپل جسم او روح پر شیطان خرڅ کړي؟ حقوق پوه وویل نه، قربان مشم د انګلستان قوانین دغسې کوشانیانو نه، قربان مشم د انګلستان قوانین دغسې ماشومانو ته د هیڅ ډول معاملې اجازه نه ورکوي. که یې پر دې سربیره هم وکړي باطله بلل کیږي، مګر که شیطان او کوچنی دواړه سره صلاح او راضي شي امکان لري. ټام په لوړ غږ وویل دا خبره واقعا د مسیح د دین سره هیڅ سر نه خوري. زه نه پوهیږم چې د انګلستان قوانین هغه حقوق ولې زما د رعیت څخه ګرځولي او موت وړیا شیطان ته وربخلي دي. اصلا د ملت حق دی. دغې نیوکې چې د ټام خپل نظر و حاضران ډیر خوښ کړل. ځینې یې هم دا کلمې د یو او بل په غوږونو کې سره تکرار کړې. هغوی د ټام دا وینا د ځوان پاچا د سپېڅلي ذات نښه او د لیونتوب له ناروغۍ څخه د بشپړې رغېدنې دلیل وباله او په دې اړه یې د عمومي اندېښنې د له منځه وړلو هیلې هم په زړونو کې غځونې وکړې. محکومې ښځې چې نور یې له ژړا لاس اخیستی و په هیله من نظر ټام ته وکتل او د هغه د وینا په اوږدو کې دومره پر خبرو مینه شوه چې سترګې یې هیڅ بلې خواته وانړولې. ټام هم چې د تورونو پر ورځ یې زړه سوی و د هغوی د حتمي خوشي کېدو او له مرګ د خلاصون تصمیم ونیو. د محکمې له افسره یې وپوښتل دغو دوو بدبختو انسانانو توپان څنګه راوستی؟ قربان مشم خپله جرابې یې وکښلې. جرابې یې وکښلې څه معنا؟ د ټام خوله له حیرانۍ خلاصه پاتې شوه، خو د خپل پلټونکي حس په زور له دې حالته راووت. ځان یې عادي ونیو او ویې پوښتل یعنې که هره ښځه د پښې جرابه وکاږي توپان راځي؟ قربان مشم که وغواړئ کولی شي د پښې څخه د جرابې په ایستلو سره توپان راولي، خو په دې شرط چې د جرابې ایستلو پر وخت ځینې دعاوې په خوله او یا زړه کې ووایي. ټام تورنې ښځې ته وکتل او په آمرانه لهجه یې ورته وویل ای ښځې خپل زور ښکاره که او توپان راوله، زه غواړم تماشه یې وکړم. د ځینو حاضرینو رنګونه والوتل. هر چا غوښتل په یوه نه یوه چل وتښتي، مګر هیڅ چا د خوځېدو زړه نه شوای کوی. نفسونه په سینو کې نښتي او په زحمت تر خولو راووتل. د ټام حاضرین بیخي هیر شول کله چې ولیدل په مرګ محکومه ښځه په رډو سترګو ورته ګوري. ورته ویې ویل بیریږه مه، هر څه چې دي په وسه کیږي ویې که، زه به هیڅ هم درته ونه وایم. زه به دې د هوا غوندې آزاده پرېږدم چې د قصر د کلکین څخه ووځي او هیڅوک به دې هم مخه ونه نیسي. ژر کوه، هر څه چې دې په وسه کیږي ویې کړه. غواړم ووینم چې څومره زور لري. ښځې په ژړا او زاریو وویل قربان مشم زه ولاکه هیڅ کیسه لا لرم، ناحقه یې تور راباندې تړلی دی، ما هیڅ ګناه نه ده کړې. ټام ورته وویل یو پلا بیا درته وایم چې د هیڅ شي څخه مه ویریږه، یوازې زما د خوشحالۍ لپاره توپان راوله. حتی که کولی شي یو داسې کوچنی توپان راوله چې چاته یې تاوان ونه رسوي. که دې دا کار وکړ پرېږدم دې چې د خپلې لور سره یو ځای د قصر څخه ووځي او هر ځای ته چې ځې ولاړه شه او هلته خلکو ته ووایه چې پادشاه وبخلم، بېغمه اوسه، هېڅوک به نه تاوان در ورسوي او نه به دې ملامته کړي. ښځې د مننې په دود وویل قربان مشم زه قسم اخلم چې هېڅکله مې د توپان راوستلو وس نه دی پیدا کړی. اوس چې تاسې راباندې مهربانه شوي یاست لږ تر لږه مې پر لور ورحمیږئ او ویې بخئ. زه د ځان لپاره د عفو خواست نه کوم، ځکه ما خپل عمر خوړلی دی او ژوند و مرګ راته بې فرقه دی.
خو ټام لا له ځانه سره ټینګار کاوه، ځکه یې نو وویل دا ښځه رښتیا وایي، که د هغې پر ځای زما مور د شیطان سره قرارداد درلودی، اوس یې حتمن د ځان د نجات لپاره ډېره خطرناکه توپان راوست او ټول انګلستان یې د خاورو سره سماوه. په هر صورت ته او لور آزاد یاست، زه مو بې ګناه بولم. اوس مو خپله بخښنه زړه ته ولوېده او بېغمه شوئ. خپلې جرابې وکاږئ، دونه پیسې به درکړم چې په خوب مو هم لیدلې نه وي. ښځې په ډېره لیوالتیا مننه او د ځوان پاچا په ټینګار او امر خپله جرابه وکښله. ټام پر ملا خم و او د هغې حرکات یې څارل. نارامه او اندېښمن درباریان ورو ورو پر شور راغلل. ښځې نه یوازې خپلې بلکې د لور جرابې هم وکښلې. که د خوارکۍ له توانه پوره وای، د پاچا د مینې او مهربانۍ په ځواب کې به یې توپان څه چې برېښنا او زلزله هم جوړه کړې وای، خو هیڅ کار یې په وس کې نه و. ټام یو سوړ اسویلی وایست او وی ویل بس ده، د دې بدبختې ښځې اوس هم کار لا په وسه پوره نه دی چې مخکې یې کولی شوای. ای ښځې، مهرباني وکړه ولاړه شه او نور بیخي بېغمه اوسه. مګر که یو وخت د هغه قدرت ترلاسه کړ چې پرې وغږېدو، ما مه هېروه، چا به که راشه او یو لوی توپان راته راوله. واده درکوم چې هغه ورځ به دې هم زحمت بې عوضه در پرېنږدم. شاهي ماښامنۍ. د ماښامنۍ وخت راورسېد. ټام د هغو 3 تنو محکومانو تر هودې په ډېره ښه توګه ووت او د دې کار له امله یې د ځاني باور کچه لوړه او د ماښامنۍ خوړنې اندېښنه یې تر یوه ځایه له زړه ووتله. نوموړي ښودلې وه چې په ډېرو ځایونو کې تر بالغانو هم مخته دی. د 4 ورځو راهیسې یوه اواره کوڅه ډب او سوالګر هلک د لویانو پر ځای ډډه وهلې وه او ورو ورو له خپل دویم ژوند سره روږدی دی. اوس د ماڼۍ د ماښامنۍ خوړلو ستر سالون ته ځو. دا سالون ډېر پراخ او په طلا پوښلې ستنې پکې ولاړې دي. دیوالونه او چت یې په ډېر ښکلي انداز نقاشي شوي دي. د دروازې مخې ته 2 تنه دنګ ساتونکي د مجسمې غوندې بې حرکته ولاړ دي. ټولو یو ډول او ډېرې ګرانې جامې اغوستې دي او تبر لرونکي نیزې نیغې په منګولو کې نیولې دي. د موسیقۍ ډله د سالون د دروازې یوه اړخ ته ولاړه وه او د ښار یو زیات شمیر مخور او شتمن پکې لیدل کېږي. ښځو ګران بیه او شانداره جامې اغوستې او هخوا دېخوا ګرځي راګرځي. د سالون په منځ کې د پاچا د ډوډۍ خوړلو میز تر سترګو کېږي چې یوه لویه لاستوره څوکۍ یې شاته پرته ده. د شتمنو یا لاډانو له ډلې څخه یو تن یو اوږد نری لرګی په لاس کې نیولی پر دروازه راننوځي. نور لاډان تر شا په پسې دي او غواړي سترخوان وغوړوي. 2 تنه د پاچا د څوکۍ په مخ کې 3 ځله پر ګونډو کېږي. سترخوان هواروي او تر 4مه پله ګونډه وهلو وروسته پر څټ له سالونه وځي. وروسته 2 نور نجیب زادګان داخلیږي. له لومړي سره اوږد نری لرګی او دویم سره نمکدان غاب او ږوډۍ ده. په دوی پسې د ښار 2 تنه مخور راننوځي او د پاچا چاقو په احتیاط او درنښت سره پر دسترخوان ږدي. تر دغه مقدماتو وروسته له سالونه څخه د باندې او دهلیز کې ترومانو اوازونه پورته کېږي او ورسره غبرګ یو لرې غږ چې وایي ایسته شئ، د انګلستان د پاچا لپاره لاره خلاصه کړئ. دا غږ شیبه په شیبه نور هم رانږدې کېږي او اوس خو بیخي زموږ مخ ته دی. همدغه مهال د پاچا د خدمتګارانو او ملګرو څرک هم لګیږي او په سالون راننوځي. د پوځي دبدبې او شان لرونکي آواز یو ځل بیا ازانګه کوي چې ایسته شئ، د انګلستان بادشاه ته لاره خلاصه کړئ. راځئ چې یو ځل بیا دغې صحنې ته تاریخ لیکونکي وغږوو. د ټولو په مخ کې
د باورنانو، کنتانو او د چرابو سنبالونکي نجیبانو ډله را روانه ده چې خورا ګران بیه جامې یې اغوستې دي. د دوی تر شا د 2 تنو افسرانو په منځ کې د انګلستان لومړی وزیر ګامونه اوچتوي. له یادو شوو 2 افسرانو څخه یو د پاچا لکړه او بل توره لیږدوي. د دغې ډلې تر شا پاچا را روان دی. د 12 تنو ترومانو غږونه د ډول له اواز سره یو ځای پورته کیږي. دوی د پاچا هرکلي لپاره ولاړ دي او د ترومانو او ډول د غږونکو له اوچتېدا سره د حاضرانو چغې هم غبرګې کیږي. خدای د پاچا په امان لري. د پاچا تر شا لومړی درجه نجیبان او د شاه خپلوان په حرکت کې دي. د پاچا ښی او کیڼ لاس ته د افتخاري ګارد سرتیري پر یوه کرښه او منظم ډول ګامونه اخلي او ټول په تبر لرونکو نیزو سنبال دي. څومره پرتمینه منظره ټام خوارکي داسې انګیرله لکه سا چې یې وځي. له سترګو یې ځانګړې خوښي اورېده. له سره تر پښو یوه ټوټه دروندوالی، درنښت او عظمت و. نوموړي له دې کبله خوشحاله نه و چې جامې یې ښکلې دي. دې ته یې هوډ پام هم نه و، بلکې اصلي لامل یې دا و چې هره خوا به یې سترګې اړولې. خوشحالي، برم او لویوالی به یې لید. ټام زده کړي ول چې د خپل ولس د تاوده هرکلي ځواب باید یوازې د سر په قرار او آرام ښورولو سره ورکړي او له شونډو یې مسکا هم باید ورکه نه شي. د ټام یوه ډیره شانداره خولۍ پر سر وه چې خورا ښایسته بڼکه پکې ټومبلې وه. بیچاره به کله ناکله تر شونډو لاندې ویل: ګران ملته، ستاسې مننه کوم. دا چې نوموړي ته پر سر د خولۍ له موجودیت سره د میز تر شا ناسته مهمه نه وه، نو یې ایسته نه کړه. نو څه خبره وه؟ هغه له ډیره وړکتوبه همداسې عادت شوی و. مګر آیا د کانټیو سلطنتي کورنیو ترمنځ یوازینی توپیر د خولۍ پر سرول نه ول؟ د پادشاه ملګري لومړی سره بیل او وروسته هر یو له یوې ډلې سره یو ځای شو. دغه شیبه ساتونکي افسران راننوتل. هغوی اوږدې بڼکې پر سرونو کې ټومبلې او ښکلې رنګینې جامې یې اغوستې وې. پر کالو یې په طلایي تارونو یو ګلاب انځور شوی و. له هر یو سره د خوړو یو لوښی و او د دربار یو نجیب ته یې سپاري. د پاچا د میز اړخ ته د خوړو خوند کتونکی کس ولاړ و. دغه سړي د پاچا په بلاګردان مشهور و. د بلاګردان دنده دا وه چې سالون ته له پخلنځي څخه د هرې راوړل شوې غذا یوه ګوله به یې خوړله چې هسې نه پر لارې زهرجنه شوې نه وي. ټام له دې سره چې پوهېد ټولې سترګې یې په خوله پورې ګنډلې او هره ګوله یې څارله. بیا هم خوندوره ډوډۍ وخوړه. هره مړۍ به یې په خوله کې په دومره ویره او لړزه ایښوده لکه چاودېدونکي توکي چې وي. په ډېر احتیاط یې ډوډۍ تر ستوني تېروله او ځان ته یې پوره پام و. کوښښ یې کاوه له هېڅ ډول تلواره کار وانخلي، کوم شي ته بې ځایه لاس ورنه وړي او بې ارادې حرکت ځینې ونه شي. ټام هېڅ تېروتنه ونه کړه او د ماښامنۍ خوړلو له دې مراسمو څخه چې اصلاً یو ډول ازموینه بلل کېده په سرلوړۍ او بریالیتوب ووت. د تشریفاتو له پای ته رسېدو سره سم پاچا بیرته له خپلو ملګرو سره په هماغسې برم د تورمانو ډولونو او تماشچیانو په نارو سرو کې چې په سالون او دهلیزونو کې پورته کېدې ووت. د وتلو پر مهال یې له ځانه سره وویل: په پوره مینه تیار یم چې هره ورځ څو امتحانه ورکړم، مګر په دې شرط چې د نورو هغو سلطنتي باورونو د پورته کولو څخه معاف شم چې کمزوری کوي مې.